کله کې یو تاجر غواړي یو دکاندار غواړي چې زما تجارت دی کامیاب شي او ما ته الله تعالی په دې تجارت کې حلاله پاکه ګټه راکړي دا د درې صفات په ځان کې راوړي چې کله دکې دا درې صفات راشي دته به الله تعالی په دې تجارت کې ګټه ورکوي د دکانداري به الله تعالی کامیابی دا کارخانه به الله تعالی کامیابی د چې کم کار شروع کړي الله به ورته ډېر خیر اچي د ټولو اوله خبره دا دروغ مه وایه اگر که ستا په یو شي کې نقصان ولې نه دی دروغ چرته مه وایه که ته څومره مجبوره شي خپله ژبه په رښتیا عادت کا خپل مال په رښتیا باندې خرڅ کا دروغ کوشش کله مه کوه کله دا سوچ به کوه زه دروغ یم زه به فایده وکړم یا به ډېره ګټه وکړم یا په دې کې دا کاروبار مخکې بوځم یا به ما ته پکې ترقي میلاو شي دروغو کې کامیابی نشته بلکې الصدق ینجي حدیث کې راځي صداقت رښتینواله او رښتیا ویل دا سره کامیابی دویم اهم خبره لغویات دي فضول خبرې مه کوه چې ګاګ سره لګې شي او فضول خبرې او فضول صفتونه او ډېرې خبرې او ډېرې چغې راشي او دا والي او په دومره والي او دې کې دا دی او د فلان کې نه ښه دی او دا صفات دي پکې لغویات مه وایه فضول خبرې مه کوه دا شی دی دی قیمت دی او دی درجه ده اعلی دی ادنا دی د فلان کې ځینې راغلي بس یوه دوه درې خبرې ډېرې خبرې فضول خبرې فضول چغې فضول اشتهارات منډې تړې کوله خلک ودروله چې راشي واخلئ نه دې نه ځان ساته تاسو به ګټلي په ګاډو باندې خلک لږ شیان خرڅوي ټیپې لګولې دا واخلئ هغه واخلئ او غوغه جوړه کړي ګاډۍ باندې دوه فیصه پروتې درې ټوله ورځ کې هغه خرڅ نه شي هول سیل والا کس ناستي خاموشه ناستي ذکر اذکار کوي چې نیک سړی وي په زرګونه تعداد کې فیصونه د هغې نه خرڅ شي ډېر زیات مال د هغه ووځي نو ځان کې درون صفت پیدا کا لغویات فضول خبرې ډېرې خبرې دی نه تجارت کې روزګار کې ځان وساته درېیمه خبره په دروغه قسمونه اضافي قسمونه بغیر د ضرورته قسمونه د دې نه اجتناب حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په تجارت کې په بیع او شراء کې په اخیستو او خرڅولو کې په دروغه قسم کوي الله تعالی به دته د رحمت په نظر ونه ګوري الله تعالی به د سره د رحمت خبرې ونه کړي دا به د ګناه نه پاک نه کړي په توبې باندې د توبې توفیق به ورته میلاو نه شي عفو به ورته ونه کړي بغیر د توبې نه الله تعالی به سره د اسانتیا معامله ونه کړي او د دپاره به دردناک عذاب وي بعض روایتونو کې راځي په دروغو سره او په دروغو قسمونو سره مرګونه ډېرېږي دې سره کورونه خالي کېږي دې سره په روزګار کې برکت ځي غربت او فقر راځي مشکلات او مصائب راځي مالونه خو به وي لیکن پریشانه وي خفه وي لہذا که ته تاجري او وی چې کامیاب شم تجارت می کامیاب شي برکت پکې میلاو شي الله راته ښه ورځ راکړي نو درې خبرې یاد ساته دروغ مه وایه فضول او لغو او زیاتي خبرې مه کوه دروغ و قسم او بې ضرورته قسمونه